تاسو چونکې د میډیا فعالان یاست، تاسو ته هر څوک دا خبره کوي چې فعال سي او ډېرې خبرې وکړي او ډېر معلومات شریک کړي، خو زه به نن بیا هر څوک هغه مشکل بیانوي چې له هغه نه تکلیف لیدلی د هغه اور مخه نیسي ساده ورباندې سوځي. زه وایم تاسې که د وینا کولو هنر زده کوئ، کوشش وکړئ د وینا د نه کولو هنر هم زده کړئ. په هغه ځای کې چې ضرورت نه وي هلته د پټې خولې هنر هم زده کړئ، د خپلې ژبې د کنټرول هنر هم زده کړئ. سلامت الانسان فی حفظ اللسان، انسان سلامتی د ژبې په ساتنه کې ده. دا ضرور نه ده چې هر څوک دی هر څه ووایي، لږ څه ووایه، سنګینه یې ووایه، د پالیسۍ مطابق یې ووایه، نو به یوه نتیجه ورکړي. نو ډېر کوشش وکړئ ورونو چې لکه څومره چې د خبرو د کولو هنر زده کوئ، دومره یې د نه کولو هم زده کوئ. او هغه څه ووایسته چې د ملت په ګټه وي، د اسلام په ګټه وي، د امارت په ګټه وي. خپل فکر، خپل جذبه دا د پالیسۍ تابع کړئ. پالیسۍ د خپل جذبې او د خپل فکر مه تابع کوئ. نو موږ تاسې که د پالیسۍ تابع نه سو، په بې اطاعتۍ کې واقع کېږو. چې په بې اطاعتۍ کې واقع سو، د تام تاوان، حیثیت هم له منځه کې ځي، د نظام هم تاوان، د آخرت هم تاوان. نو یو دې نکتې ته ورونو ډېر متوجه سئ. دومه خبره دا ده چې موږ تاسې دوه رقمه مسؤلین یا رهنمایان یا د سوشل میډیا فعالان لرو. یو هغه څوک چې د امارت پالیسي بیانوي، په اطاعت کې چلیږي او یوازې د خپل فکر او د خپلو جذباتو تابع نه دي. یو بیا هغه د شخصي کیسې په مخه بیایي، عقدې پالي، د شهرت لپاره بیانونه ورکوي. نو تاسې باید د هغه چا تابعداري وکړئ، هغه څوک تایید کوي، هغه څوک وستایي، هغه څوک تابعداري وکړي چې هغه د امارت پالیسي په مخ بیایي. بیا موږ تاسو خو مسلمانان یو، د اطاعت پابند یو، د پالیسۍ پابند یو. ډېر وخت داسې پیښه سي چې د شخصي افکارو، د شخصي شهرت لپاره په خلکو پسې چکچکې کوو. ولې؟ دا دومره شهیدان، دا دومره قربانۍ، دا دومره ستړیاوې چې تېرې شوې، دا د یوه شخص لپاره وي؟ داسې نن تنور ګرم سو، هر څوک راځي ډوډۍ کې وهي،